بروفین ګولۍ باید حامله مېرمنې مطلق استفاده نه کړي. که چیرې یوه مېرمن د حمل په جریان کې د بروفین ګولیو څخه استفاده کوي نو په ماشوم کې څو مشکلات رامنځته کېږي. اول ګیسټروچیزس یو داسې حالت دی چې ماشوم کله تولد شي نو کولمې د باندې راوتلي. دا مشکل د بروفینو د استعمال په خاطر د حمل په جریان کې رامنځته کېږي. دوهم کلیفټ لپ یا هم کلیفټ پلیټ، دا بیا یو داسې حالت دی چې د ماشوم په شونډو یا هم په تالو کې چاک موجود وي چې دا حالت د حمل په جریان کې د بروفین ګولیو په خاطر رامنځته کېږي. دریم سپاینه بایفیډیا د یو داسې ولادي بې نظمي ده چې پکې د ملا د تیر یا سپاینل کارډ یا هم د ملا د تیر طبقې په کافي اندازه نه وي جوړ شوي. څلورم انانسفالي د نورو مشکلاتو سره سره دا هم یوه داسې ولادي بې نظمي ده چې کله مېرمن د حمل په جریان کې بروفین ګولۍ اخلي کیدلی شي چې د ماشوم د سر کاسه او یا هم د دماغ مکمل او یا هم یوه غټه برخه موجوده نه وي. پنځم هایپوسپیډیازیس ده. په دې حالت کې بیا د ادرارو د پیپ خارجي پوهه په غلط موقعیت کې قرار لري. دا هم د بروفین د ګولۍ په خاطر د حمل په جریان کې رامنځته کېږي. شپږم کډني فیلر ده. د حمل په جریان کې چې مور بروفین ګولۍ استفاده کوي یو مشکل او تاوان دا هم ده چې د ماشوم پښتورګي خپله وظیفه د لاس څخه ورکوي. که چیرې تاسې د میرویس روغتون د اطفالو واټ ته راسئ نو د پیدایښت د ورځې څخه تر 3 یا 5 کلنۍ پورې داسې زیات ماشومان به ووینئ چې پښتورګي یې مطلق کار نه کوي او د ماشوم وینه د ماشین په واسطه باندې تصفیه کېږي چې د دې ماشومانو د ژوند پاتې کېدو امید یو خوب ده. او بالاخره بروفین ګولۍ کولی شي چې هغه اوبه چې د مور په رحم کې ماشوم پکښې پروت وي د هغه اوبو مقدار متاثر کړي چې دا بیا د ماشوم لپاره یو ژوند تهدیدوونکی حالت ده. هر کله چې تاسې حمل واخلئ نو مطلقاً په خپل سر باندې ګولۍ مه استفاده کوئ. هغه که بروفین وي، که اسپرین وي، که ډیکلوفیناک وي او کم داسې نورې د دردو ضد او یا هم د نورو مشکلاتو د مخنیوي یا د تداوي درمل وي. هر کله چې تاسې د حمل په جریان کې د مشکل سره یا د مریضۍ سره مخامخ کېږئ د ډاکټر سره مشوره وکړئ او د هغه د مشورې مطابق درمل استفاده کړئ.